ګرانو مسلمانانو، نن سبا ځینې مشکوک شیزونه چې په هغې کې ډیر زیات مشهور دغه بالپین دی، څوک ورته قلم هم وایي. په دې باندې بهرحال نورو ملګرو ویډیوګانې جوړې کړي دي، خو دوه قسمه خبرې مخې ته راغلي دي. بعض یې وایي چې دا یو بالپین دی چې دې ته ډیزاین داسې ورکړی شوی دی چې دا ګرنیټ غونته کې ښکاري، بم غونته کې ښکاري، نور دا په حقیقت کې پین دی. بعضې ملګري وایي چې دا مشکوک شیز دی، دا خطرناک شیز دی، دې ته چې ګوتې یوسي نو دا روجتولو سره بلاست کیږي او انسان ته نقصان وررسي. خو بهرحال موږ ته پکار ده چې دغه شانتي مشکوک شیز ووینو نو زموږ چې کوم د تحفظ والا ادارې دي هغوی ته اطلاع ورکو او د هغه سیز نه ځان لرې وساتو، ځکه چې اسلام هم موږ ته دغه حکم کړی دی چې خپل ځان او دغه شانتي نور هغه شیزونه چې تا ته تکلیف درکوي د هغې نه ځان وساته، ځکه چې اسلام موږ ته د خپل ځان او نور داسې د تکلیف شیزونو نه د ساتنې حکم کړی دی. نو موږ ته پکار ده چې د دا شانتي مشکوک شیزونه وینو ځان وساتو، خپل ماشومانو ته او دغه شانتي خپل کورنۍ چې څومره زمون خلک دي هغه ټولو ته اطلاع ورکو چې دغه شانتي مشکوک شیز نه ځان لرې وساتي، ځکه چې د لږې بې احتیاطۍ د وجې نه د انسان لاس، سترګې او خپه او دغه شانتي نور د زندګۍ خطرې سره مخ کېدی شي. نو خپل ځان، خپل ماشومان او د کورنۍ چې څومره خلک دي هغه ټول له داسې مشکوک څیزونو نه ځان وساتي او نورو ته هم خبر ورکړي. عزتمندو، موږ ته پکار ده چې دا آخري دور دی او د فتنو دور دی چې کله د کور نه بهر وځو نو موږ ته چې کومې طریقې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلي دي هغه طریقې اختیار کړو. په ګس خپې سره وتل د کور نه او دغه دعا ویل بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. ها عزتمندو، نور دې سره څومره وظایف دي د هغې اهتمام وکړو نو زمونږ به الله رب العزت په خپله حفاظت کوي.